د سولې په اړه درې ډېر مهم خبرونه سوله کیږي او کنه دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. خلیلزاد څه وایي، محیط څه وایي او امریکا څه وایي. خلیلزاد: امریکا د بندیانو خوشي کولو په اړه د افغان حکومت زړورتیا ستایي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي امریکا د سولې لپاره د طالب بندیانو خوشي کولو بهیر کې د افغانستان حکومت د زړور او سخت ترسره شوي اقدامات ستایي. د ارګ خبرپاڼه کاږي ډاکټر زلمی خلیلزاد د سولې پروسې لپاره پاکستان او قطر ته د خپلو وروستیو سفرونو د جزئیاتو په اړه ولسمشر غني ته معلومات وړاندې کړل او ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. ارګ وایي دواړه لوري تېره ورځ همداراز د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره د اورکم یا نا اعلان شوي اوربند پر دوام ټینګار وکړ او ډاکټر خلیلزاد وویل د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه تیار دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. محب: تر څو چې پاکستان تضمین ور نکړي افغانستان کې به جنگ روان وي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي تر هغه چې پاکستان تضمین ور نکړي افغانستان کې به د جګړې اور بل وي. هغه په خپل یوې تازه مرکه کې ویلي داعش افغانستان ته ستر تعهد نه دی خو حقاني شبکه او نور ترهګریز ګروپونه له دې ډلې او د سیمې استخباراتو سره پراخې او پخې اړیکې لري. د محب په خبره کابل کې وروستي لوی بریدونه هم د حقاني شبکې له لوري ترسره شوي دي ځکه نورې ډلې ورته پیچلي بریدونه نشي کولی او توان یې هم نه لري. هغه ټینګار کړی چې د طالبانو مشران په سوله وکړي واک به هم شریک شي خو جګړه به د نورو ګروپونو لخوا روانوي. امریکا: د سولې پروسه کې پر طالبانو شکمن یو. د امریکا د مرکزی قومندان مشر جنرال کینت مینکزي ویلي تر هغه چې افغانستان کې د سولې په اړه د پام وړ او ګټور بدلونونه نه وي راغلي امریکایي سرتیري به دغه هیواد پرې نږدي. هغه واشنګټن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې افغان حکومت د سولې لپاره کار پیل کړی دی. نوموړي ټینګار کړی طالبان باید وښیي چې دوی باوري خلک دي ځکه امریکا تر اوسه درک کړې نه ده چې طالبان دغه کار ته غاړه ایښي او کنه. ملګرو دا زموږ چمتو شوي معلومات د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.